السلام علیکم زما ګرانې مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه دا دی چې تاسو به کتلی وي نیلمګل چې څنګه هوایي فایرینګ کړې وه هو هوایي فایرینګ یې کړې وه سیکشن 144 لاګو دی زموږ په دې پاکستان کې ولې چې هوایي فایرینګ تاسو نشئ کولی هغې هوایي فایرینګ کړې وه هغې چې کوم ګاډۍ اخیستې دی د هغې په خوشحالۍ کې هوایي فایرینګ یې کړې وه خو ګورنمنټ چې کوم کار کړی دی ډېر زبردست یې کړی دی په دې باندې فاطمه ګل ډېر زیات خوشحاله شوې ده چې فاطمه ګل وایي دا ډېر ښه شو نیلم ګل او فاطمه ګل د دوی ترمنځ تنازع ده د دوی خپلو ترمنځ داسې چې دی نو ګپ شپ نشته یا خبرې نشته ولې چې کوم ځای کې فاطمه ګل سره څه بد کېږي نو نیلم ګل خوشحالېږي او نیلم ګل سره کېږي نو فاطمه ګل خوشحالېږي د دوی دواړو ترمنځ کې ان بند روان دی نو خبره داسې ده فاطمه ته زما دا میسج دی فاطمه ته دا ویل غواړئ چې نیلم ګل سره ډېر بد وشو انشاءالله تا سره به هم کېږي ولې چې کوم ستا تصویران وایرل شوي دي نو تا خو خپل تصویران ورکړي دي اوس تا نمبر هم پاتې دی ته به هم چې دی نو سکنجې لاندې راځې ورځ دی که دوه دي که لس دي خو ته به هم چې دی نو قانون دایرې لاندې به راځې قانون به دی چې دی نو تا نه به هم تپوس کوي تا ولې د اصلي نمایش کړی دی دی چې دی نو یو کار چې یو کړي نو بل ضد سره بل چې دی نو هغه هم دا الټه کار کوي نو خبره داسې ده ملګرو انشاءالله تاسو به ګورئ فاطمه ګل به هم چې دی نو پولیس په ارسټ کوي ډېر ژر به یې کوي دا ضروري معلومات وو ما یې خپل دوستانو سره شیر کوم او دوستانو یو اهم خبره دا ده چې زما نوی چینل دی فیضان ګلستان ریاکشن په نوم باندې چې تاسو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما دا چینل هم سبسکرایب کړئ هېڅ پته نه لګي د دې چینل دا کله بندېږي کله نه کېږي ولې چې دی نو د دې ډیډ وارنټ راوتي دي نو په ډسکرپشن کې زما د نوی چینل لینک پروت دی تاسو پلیز ځان سره سبسکرایب کړئ زما دا نوی چینل نو دوستانو انشاءالله ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې ملاقات کېږي تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام